ملګرو جاوید افریدي چې کم د خپل ټیم امبیسیډر دا شهزاد ماشوم جوړ کو هیا دې ته څونه پیسې میلاو شوې که تاسو هغه پیسې واورېدې چې دې ته دونه میلاو شي نو تاسو به هم ډېر زیات اریان پاتې شئ ځکه که مونږ وګورو د نن نه او بل کال چې کم تیر شوی او دا 2 3 4 5 میچونه چې نور شوي په هغې کې چې د دې کم امبیسیډر وو که مونږ ګلپاڼه واخلو هغه ته 50 लाख روپۍ ورکړې وې ګلپاڼې ته د دې نه علاوه مایرا خان ته کوم چې د انډیا فلمونو سره سره پاکستان ډرامو کې هم کار کوي هغه ته 2 کروڑ روپۍ ورکړې وې د دې نه علاوه کوم یو جنۍ هغه په ټیک ټاک مشهوره شو او پارټي ورایي او داسې څه ویلو هغه ته 1 کروڑ روپۍ ورکړې وې او دا بل ورځ چې کوم ماشوم دی دا چې امبیسیډر جوړ کړی نو دې ته صرف او صرف 10,000 روپۍ ورکړې دي ډېره زیاته د افسوس خبره ده چې دونه کم هغه خلکو ته چې هغه ښه مالداره خلکو دونه پیسې وله ورکولې او یو غریب ماشوم چې هغه ډېر زیات غریب تقریبا 27-28 लाख روپۍ هغه دا ویل کېږي چې په هغې باندې قرض دی او هغه ته راولي خپل شومنټ پې وکړي دنیا ته یې وښي خپل سپورټ پسې واکړي هغه غریب له ته صرف او صرف 10,000 روپۍ ورکړي بل طرف ته خلک کمنټس کوي زما په ویډیو باندې هغې کې وایي چې آیا د ده خو 28 سال عمر نه دی نو څنګه 28 लाख روپۍ په دې باندې قرض دی نو بایی د قرض نه دی اغستی د پلار به اغستی د کور والا به اغستی خو قرض پې هغه دی 28 लाख ډېر زیات غریبانان دي بل ډېرو خلکو ورسره د خپل وس مطابق مرسته هم وکړه خو خلکو دا امید و چې آیا جاوید افریدي راغی نو اوس به دا ډېر زیات مالداره شي د دې کم ارمانونه چې دي هغه ټول به پوره شي خو هغسې ونه شو غریب چې دی هغه په هغه ځای پاتې شو خپله مشهورتیا یې پې وکړه او 10,000 روپۍ صرف هغه غریب ته ورکړې ډېره زیاته د افسوس خبره ده پښتانه چې دی هغه ډېر زیات ځان ته غوسه کړي دي چې آیا ته یو کس راوالی داسې کو بیا راځه 10,000 روپۍ ول ورکوه نو دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره